چې پرون یو سپین ږیری سړی مشر سړی وای سبحان الله زه چوټ ورته سموم د دا زامنو پر یاد راته وکړ زما پلانې زوی نه دی مال و حالانکه زوی ښه بزرګ دی ولکه په کال سلام راچولی په یوه کور کې سره وسیل په کال یې والله که سلام راچولی ښه په کال دې سلام د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي هغه سړی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی 3 وارې ویلي دي چې سړی مور پلار یا مور یا پلار په خپل ژوند کې وویني او دی جنت ونه ګټي یعنی د مور پلار خدمت ونه کړي هلاک دی تباه دی برباد دی ول په کال یې والله که سلام راچولی دی چې زه تېرېږم سلام وراچوم چې دی تېرېږي مخ راڅه واړئ څنګه د جنازه یې څنګه ده ته خو مفتیان یاست جنازه صحیح کیږي دغه زویغه صحیح کیږي قسم د پارسل لمه پځای کوي پارسل نه دی نو دا د الله رسول فرمایي ته په اولاد کې فرق نه کوي او بیا جب خبره دادا په ژوند کې که څوک راولاړ سو خپل اولاد ته حق ورکوي چې زما اولاد دې په ژوند کې لا فارغ کوم د لورو د زوی په فرق نه کوي د مرګ بعد خو د زوی دوی سي د لوري وایسه ده په ژوند کې به د دواړو حصہ برابر نیمه به یو ترکای نیمه به دانه څه کولای صحیح سو او بل خبره دادا چې د الله رسول الله صلی الله علیه و رسول الله ته گواه وسه د ازما پلاني بچی ته زدا شی ورکوم ول نور اولاد لري ول ما د جهنم پر ور ما گواه کوا کې ورکای ټول ته به ورکای یو د زړه دعا ده یو بچی خدمت ډیر کوي بل نه کوي زما بابا مریض دی ډیر الله دې شفای کامله او عاجله او نصیب کړي نابل زور ته وایم بابا پرتا باندې څوک ډیر ګران دی ورونه کې سوچ وکړي چې اوس په امتحان کې واچول اوس په څه چمپکې ډیر انا زما مشرورم ولاړو نورم ولاړو زدا مشرور ډیر خدمت زما کړی مال بالکل صحیح حق دی سچ د خبره حق ده چې د څونه خدمت کړی مجه ولا کسلم یې کړی دی صحیح سلو اوس چې یو سړی بابا مري و زوی ته بدعا وکړي بابا مري وای زما پلانې زوی د زما جنازې له نه راځي ما مور ښکاره کوي دی په تبلیغ کې تللی یا په چله کې تللی یا د ماجت مولوي صاحب یا جهاد لره تللی یا حج لره تللی یا عمرې لره تللی یا پیر صاحب دی و خلکو ته ذکرونه ورکوي دا جنتي دی که دوزخي دی د الله رسول خو دوزخي بولي موږ ته یې چشمو صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي چې کوم څوک په اولاد کې خاص کر لور راواخله پر لور باندې چاته ترجیح و اولاد ته ترجیح ورنه کې دواړه سره برابر کا هیڅ پروا نه لري ته الله اولاد درکړی دی لیکن مشتبای مو ډیر تبای اوس مور چې کله مري دا خپل امیل را واخلي دا خپل یو میخه کې بولی هر شي چې بیا د بیا ماب غوژوالي وکړي دا واغ پلانې لور ته زور کوم یا نشه کولای نه به کوي ورته اجازه واخله زامنو سي اجازه واخله دا ځکه کولای سم پلار خو اجازه نه سي اخلي پلار خو څلويش کښنیام په غاړه کې وتلی څلويش کښنیان په غاړه کې وتلی یو وخت یو پلار د زامنو هغه به ډېر غټ کساول ورالم خپل زامن سره خوا به دیوانو څنګه ساده تک ساوا که چیشتي ورزلو دی روح ورکو صحیح ده نو وای زوی وای مولوی صاحب ازما پلار نه دی وای ما د و لک روپۍ خالی پروت بخوړلې دي صاحب کې و لک روپۍ په بیخي ډیر نه دی ول د لسو کالو سزا د دل اندوانه و خټکې راوړم ظالم خدای خانه خراب ظالمان حساب یې کړی ول ما په پلار باندې نو اوس نو پلار دی وای په ما ملامت دی صحیح سنو تا خو پروت راوړی دی او د تن وینه نه ده د تن وینه دا په وخوره لا هم نه خلاصېږي د تن وینه دا زړه د رقمونو ټوکړې ټوکړې که لا هم نه خلاصېږي او ته ما داسې کړي دی نو ویلې ولا زما زوی نه دی پلانی مالول سلام یې راسه بند دی سلام نه راچي مشر سړی دی هغه اولاد والا دی دیندار دی موږ ډېر بزرګ بولو اوله سلام نه راچي په کال ولا که سلام راچولی دی او یې ور په خرچایم په کال ولا کرا کړي په لس کال ولا کرا کړي څنګه د جنازه صحیح کیږي صحیح دی اعلان کیږي چې علی پلان یې مړ دی پر قبر درواغ بیا ویل کیږي کده چا حق پر بیا راسي د ورونو د الکه د پلار حق دی ته څه بکای اوس صحیح سو دا د پرون خبر درته کوم نو د الله رسول فرمایي چې که څوک را ولاړ سلو په اولاد کې فرق ونه کوي صحیح سلو فرق ونه پکې کوو د زړه مینه دا د انسان په اختیار نه ده الله پاک دې ویل اورید القبول منظور وکړي الله پاک دې مور پلار څخه راضي کړي الله پاک دې داسې نه جوړوي چې مور پلار څخه ناراضه په قبر کې دې الله را سره راضي کړي
الله پاک دې مې داسې نه جوړوي چې مور پلار به دعا راته وکړي. الله دې مې داسې جوړ کړي چې بابا هم دعا راته وکړي، ادیم دعا راته وکړي، او دغه دعا بیا په بله ځای نه، دا بل ځای ځای نه. بس الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. موږ غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت دعوت و تبلیغ نه دی، یوه خبره نه دی، نور ټولې پرېږدئ، هڅې بریلیت وهابیت صلفیت دیوبندیت ټوله پرېږدئ. دغه یوه خبره ده چې الله واحد لا شریک ذات د الله څخه علاوه هېڅ څوک لایق د عبادت نه دی. ټول مخلوق مخ راواړوله مخلوقه څه و چاته و خالق ته، صحیح سو، او دا ټول انسانان دغه ویلو والا جوړ سي چې مري دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول